درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو مصطفی حکمل له تاسو سره دی په دې هیله چې خپل کتابونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه هر څه ټول منظم ولرئ او دې ته تیار اوسئ چې فقط په درس ویلو شروع وکړو. صحیح ده. مخکې له دې چې درس شروع کړم پوښتم له تاسو چې تېر درس زموږ څه و؟ یوازې تصویر ته ګورو، خبرې کوو، هر څه لاسته راوړو. تصویر خلک ټول راټول ناست دي، ګرد ناست دي، قطار ناست دي، پرېکړې کوي. ولې ناست دي؟ جرګه کوي، مرکه راولي. صحیح ده. د خلکو ستونزې هواروي، د خلکو ترمنځ د راولاړ شویو ستونزو یوه ښه فیصله کوي. د دوو قومونو، دوو خیلونو، دوو قبیلو، دوو کلیو، دوو ولسوالیو، دوو ولایتونو یا هم د ټول هیواد په سطحه باندې پرېکړه کوي، فیصله کوي. سمه ده؟ آفرین. ښه زده کوونکو، موږ تاسو جرګه ولوستله. د جرګې په اړه مو خبرې وکړې چې جرګه یعنې څه. صحیح ده. جرګه یعنې څه؟ کومه جرګې چې د دوو قومونو ترمنځ وي هسې ډول جرګې دي. د دوو کلیو ترمنځ وي، دوو کسانو ترمنځ څه ډول جرګې دي. هغه جرګې چې د یو مملکت په سطحه باندې راټولېږي هغه کومه جرګې دي. لویه جرګه، د مشرانو جرګه، مشورتي لویه جرګه که نه، چې موږ تاسو په خپل تاریخ کې ګورو بېلګې یې. صحیح ده. مثال د مانجې جرګه شوه، د شیر سرخ جرګه شوه، همدغسې نور د غازي امان الله خان په واک څومره جرګې وشوې که نه. دا وروسته مشورتي لویې جرګې، ډېرې جرګې شوي دي موږ تاسو تاریخ کې چې هغوی ډېره ښه پایله درلودلې ده. موږ تاریخ مطالعه کوو که نه؟ آفرین. ښه زده کوونکو ورځو درس ته. 50 مخ جرګه 25 لوست. سمه ده؟ آفرین. کتاب ته مو ګورئ. کتاب خو در سره دی انشاءالله که نه؟ شته در سره؟ آفرین. ښه ورته ګورئ. زه یې وایم، تشریح کوم یې، بیا یې درته وایم، بیا به یې وایئ، بیا یې وایم تر څو مو زده شوی نه وي نه ځي سره. سمه ده؟ آفرین. ښه ګورئ لیکلي دي موخه، هدف یعنې څه؟ مقصد. صحیح ده. ګورئ د متن لوستل چې موږ تاسو ګورئ همیشه باید ښه متن ولولو. دغه درس چې وایو ډېر ښه یې ووایو. یوازې د کتاب په لوستلو باندې هم نه کېږي، باید ډېره مطالعه، نور کتابونه وګورو، اضافي. ګورئ که یوه صفحه مطالعه موږ وکړه ممکن 5 شپږ 10 کلمې نوې کلمې سره مخ شو. خو که چیرې 10 صفحې نوې مطالعه وکړو، که چیرې په یوه صفحه کې 5 کلمې نوې وي نو 50 کلمې مو زده کړې. او داسې هم نه ده چې مثال موږ تاسو که یو کتاب وکړو ته موږ به نه زده کړي. نه، زده کېږي مو، خو لکه څومره چې ضرور ده چې ډېر زده کړو باید ډېره مطالعه هم ورته وکړو. سمه ده؟ آفرین. ښه بل لیکل. موږ تاسو باید ډېر ښه لیکل وکړو. ګورئ دا متن چې ولیکو ډېر ښه صحیح ولیکو، له کلماتو سره بلد شو، د حروفو سره به بلد شو، له تورو سره به بلد شو، نو موږ تاسو به څنګه وکړو؟ نو موږ تاسو بیا هغه په خپل ذهن کې دغه لیکنۍ بڼه ډېره ښه کښېني او ډېر ښه لیکل به کوو بیا. سمه ده؟ ښه بل هلته جرګې د ارزښت په اړه معلومات ورکول، یعنې چې جرګه څومره ارزښت لري، څومره ښې پرېکړې کوي، څومره لوی مشکل په څومره وړو خبرو سره حل کوي. سمه ده. هغومره لوی مشکل چې راولاړ شوی دی د جرګې له لارې څومره ښه حل کېږي. صحیح ده. دا یې ارزښت و. او په متن کې د مترادفو کلمو په نښه کول دي. مترادفې کلمې هغه کلمې دي چې بېل شکلونه ولري، معنا یې راټولوي، یوه معنا یې وي. سمه ده. یعنې مثال څو معناوې راټولې، څو شکلونه وي خو معنا یې یوه وي، دوه شکلونه وي معنا یې یوه وي، لکه جرګه او مرکه. سیده. خو دا جملې، دا کلمات چې دي تر آخره پورې په اندویوه رقم ته څنګه دي نه پاتې کېږي، چې حتما د جرګه په هر ځای کې د مرکې په ځای هم راشي او مرکه د هر ځای په جرګې په ځای هم راشي، خو تر ډېره پورې یوه معنا هم ورکولی شي. سمه ده؟ آفرین. ښه دلته یې پوښتنې کړې، 2 پوښتنې. وایي جرګه څه ته وایي؟ جرګه څه ته وایي؟ آفرین. جرګه د سیمې د منطقې د لویانو او مخورو خلکو ترمنځ هغه راجوړه شوې غونډه ده چې د خلکو ترمنځ رامنځته شوې ستونزې حل کوي. سمه ده؟
آفرین. بل څه دی وایي په جرګه کې خلک په کومو موضوعګانو باندې خبرې کوي، یعنې کومې موضوعګانې د جرګې له لارې یا په جرګه کې چې خبرې ورباندې کېږي یا د جرګې له لارې هغه موضوعګانې حل کېږي هغه کومې خبرې کومې موضوعګانې دي. موږ خو درته چې بېلې بېلې موضوعګانې وي که چېرې د دوو نفرو ترمنځ جنجال شوی جنګ شوی یا مثال د دوو خلکو د دوو کلیو ترمنځ جنګ شوی د دوو کورونو ترمنځ جنګ شوی وي جنجال شوی وي یا دعوا وي یا بل څه وي یا بل څه خو ډېرې ګورې کلیوالي ژوند کې خو ډېرې مسلې رامنځته راځي که نه ډېرې مسلو سره مخ کېږو که چېرې ده سره مخ شوي وي دغه لوی جنجال جوړ کړی وي نو دا جنجال په څه شي له منځه ځي د جرګې په واسطه به د جرګې د جوړولو په واسطه به له منځه ځي. سمه ده؟ آفرین. ښه اوس راشئ درس ته. ګورئ جرګه د افغانانو ملي دود دی. جرګه د افغانانو ملي دود دی، یعنې دا د ټول مملکت په ساده باندې یو دود دی، یو رواج دی، یو رسم دی. صحیح ده چې د مختلفو قومونو د مختلفو خلکو ترمنځ جوړیږي او د مشکلې ورحل کېږي. داسې نه ده چې دا د یوازې د یوه کلي ترمنځ مربوط وي، نه، خو تر ډېره په پښتني سیمو کې د جرګې مرکې رواج لري. سمه ده؟ آفرین. ښه کله چې زموږ د هېوادوالو ترمنځ کومه ستونزه را پیدا شي د قوم مشران سره راغونډېږي په ستونزو باندې خبرې کوي. که چېرې زموږ تاسو د هېوادوالو ترمنځ کله ستونزه را پیدا شي مشکل را پیدا شي جنجال راشي د یو موضوع ترمنځ نو بیا څنګه د نور هېوادوال راټولېږي مشران راټولېږي سپین ږیري مخور خلک پوپو کسان راټولېږي کینې داسې پرېکړه کوي چې سړی د دغو خلکو ترمنځ یو مشکل راپېښ شوی دی یوه ستونزه راپېښه شوې ده یوه ستونزه راولاړه شوې ده راځئ چې دغه ستونزه د جرګې په واسطه له منځه یوسو د جرګې په واسطه باندې حل کړو. صحیح ده؟ ځکه همدغه جرګې دی چې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کوي. اوس داسې خو نشي کېدای چې زه د مثال د کلي ګوټ ته هماغه ټاکلي کسان چې څوک موږ تاسو پېژنو په د ټول ملت په راس کې دي هغه به بوز هغه به کار کوي. نه، ګورئ په کلي کې مشران دي سپین ږیري خلک دي مخور خلک دي پوپو کسان دي چې هغه دغه ستونزې څنګه کوي کولی شي هواری کړي. سمه ده؟ آفرین. ښه هر څوک خپله غوښتنه او نظر وایي. خو چې کله راټول کېناستل چې کله ټول کېناستل دا پله وایي چې ښه احمد ووایه تا څه نظر دی په دې مسله باندې احمد ورته بنا چې دا په دې رقم کې شي دا به ښه شي ځکه دا ښېګڼې لري. ورپسې محمود ته راته ووایه محمود وایي چې دا که په دوه رقم هم شي ښه کېږي ځکه که داسې پرېکړه وشي دغه ښېګڼې لري. ښه اجمله ته راته ووایه اجمل هم ووایي ایمل هم ووایي ورپسې ضیا هم ووایي ټول ووایي یعنې ټول سپین ږیري له پلوه ټوله جرګهماران چې دي جرګهمار هغه څه ته وایي چې جرګه جوړوي. اوس دغه کسان چې ټول راټول ناست دي دغه جرګهمار دی یعنې جرګهمار هغه څوک چې جرګه جوړوي. صحیح ده؟ د جرګې کسان نو دوی داسې څنګه دي دوی خپل نظر وایي خپلې غوښتنې وایي نو وروسته هغو نه ټول نظرو ته په کتو سره یوه پرېکړه کوي یوه فیصله کوي بیا وروسته هغو څخه څنګه دي خپله پرېکړه اعلانوي. ښه په جرګه کې د هر چا خبرې اورېدل کېږي یعنې ټولو خبرې ته نه دی چې مثال ناست دي مثال 30 نفره خبرې د 3 نفره واورېدل شي هېڅ امکان نه لري. داسې نه شي کېدای چې ناست 60 نفره خبرې د 2 یا 3 یا 5 نفره واورېدل شي. نه، څو کسان چې ناست دي جرګه کې ګډون کړی دی جرګهماران دي هغوی څنګه دي ټول جرګهمار باید خبرې خپلې وکړي هغوی نظر وایي غوښتنې وایي تر څو ممکن یو څوک داسې خبر وکړي چې دا داسې خبر وکړي چې دې نه وي ورته فکر دا داسې خبر وکړي چې دې نه وي ورته فکر زه داسې خبر وکړم چې تا نه وي فکر ته داسې خبر وکړي چې تا نه وي ورته فکر ته داسې خبر وکړي چې د هغې نه وي ورته فکر. ګورئ لکه د نظرونو چې راټول شي د نظرونو مجموعات شي بیا څنګه دی بیا یوه هدف ته څوک رسېدلی شي. سمه ده؟ آفرین. ښه دویم پاراګراف سر ته ګورئ تر ډېر فکر او غور وروسته داسې پرېکړه کېږي چې ټولو ته د منلو وړ وي یعنې ټولو خلکو چې خپل نظرونه وویل خپلې غوښتنې واورولې نو بیا وروسته له هغې څخه داسې یوه پرېکړه داسې یوه فیصله کېږي چې ټولو ته د منلو وړ وي یعنې داسې نه وي چې احمد یې مني محمود یې نه مني اجمل یې مني ضیا یې نه مني داسې باید نه شي
ځکه د جرګه مار چې دی چې راټول دي جرګه جوړوي نو دوی خو باید بیا غوښتنې هم ومنل شي خبرې خو واورېدل شي پرېکړه ګورئ داسې نه چا خبر به مني نه کومه خبره چې د منلو وړ وه هغه مني کومه چې د منلو وړ نه وه نه مني صحیح ده آفرین ښه د جرګې له پرېکړو څخه هېڅوک سر نشي غړولی ګوره جرګې چې کومه پرېکړه وکړه کومه فیصله یې وکړه بیا له هغې څخه څوک سرغړونه نشي کولی ځکه جرګه خپل قانون لري خپل قانون په واسطه دی مخ ته ځي داسې نشي کولی چې هغوی فیصله وکړه خلک راټول کړه په 3-4 شپې راټولېږي هلته خلک پرېکړه کوي خلک د خپل کور نه راوځي بیا دوی فیصله وکړي او چې بابا تا خبر نه منمه داسې نشي کېدلی ښه ځکه خبره چې وکړه د جرګې خبره بیا د ماتېدو نه ده ځکه هغوی مخکې نه مخکې چې خپله فیصله وکړي هغوی له دواړو خواو نه واک اخلي نو هغه ورباندې ږدي مچلغه ورباندې ږدي نو ځکه نشي کولی چې بیا سرغړونه وکړي ښه آخري پاراګراف ته ګورئ که څوک سرغړونه وکړي هغه ناغه کېږي وام اورېدل څوک چې بیا سرغړونه وکړي خبرې ونه مني نو هغه به ناغه کېږي هغه که ناغه یې هر شی ټاکلی وو هماغه به ورکوي ځکه دا یو ملي دود او یو ملي قانون دی ښه د دوو کسانو کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ ستونزې او شخړې په جرګو هوارېږي پوه شوئ د دوو کسانو دوو قومونو دوو کلیو دوو ولسوالیو یا هم لکه کومه ورله شوې ستونزه چې ده صحیح ده دا څنګه دی دا د جرګو له لارې هوارېږي ښه د جرګې پرېکړو ته ټول خلک درناوی کوي او مني یعنې جرګې چې کومه پرېکړه وکړه نو دونه بیا څوک سرغړونه نه کوي او هغوی ټول بیا څنګه دي دې ته درناوی کوي او د جرګې خبرې مني که یې ونه منله نو بیا خو پوهېږه چې جرګه مار نو بیا چې کومه پرېکړه وکړي د هغې نه بیا څوک نشي خلاصېدلی نغدي جریمه به ورکوي نوره کومه جریمه چې ایښې ورکوي به ځکه هغوی درته وایي سړی زه خو څو ورځې راغلی یم تا ته د دې خاطره چې تا ستونزه در حل کړم نو ته چې ما ته احترام نه لرې زه د کار وایي سره وخت مې راضایع کړو موږ یې راټول کړو بیا چې موږ پرېکړې ونه منې دا خو بیا ښه کار نه دی صحیح ده آفرین درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس همدومره و ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو به دغه درس چې دی د کتاب کې چې اوس وویلې جرګه دا به خپل کتابچو کې صحیح منظم ولیکئ په هر لغت چې نه پوهېدلی هغه به بله ورځ زه یې ترتیب مخې ته معنا کړم جملې به ورته جوړې کړم خو تاسو به خپلو کتابچو کې مخکې له مخکې ولیکئ معنا به یې بیا چې ما وکړه تاسو به ولیکئ سمه ده آفرین تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې